السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. نن هغه څه در پخوم چې زما خپله شخصا ډېر خوښ دي او ډېر یې خورم، هر وخت یې پخوم. ښه اسانه هم دي. دا د هګۍ کړایي، یعنې د ایښولو هګۍ کړایي راسره وګورئ چې څنګه پخیږي او څه شي جوړیږي. د تل په څېر لومړی هغه شیان ښکاره کوو چې موږ ته د دغه هګۍ د کړایي په پخولو کې په کار راځي او په هغه کې استعمالیږي. د ټولو در مخه 6 دانې ایښولي یا پخې هګۍ، او هغه به داسې په چاړه لږ لږ دا کم پرې کړئ، چاړه پکې راتېره کړئ تر څو هغه د مساله جاتو خوند ور ووځي. کړایي مساله، غوړي او ادرک او هوږه دا یې موږ ادبلي والا کاروو. تاسې کولی شئ چې دا نور هم کار کوئ. تور مرچ، سره مرچ یعنې دارو، مالګه، 5 دانې ښه میده سوي رومیان او 1 دانه میانه ښه کشنی میده سوی پیاز، او د ښه خوند لپاره ګشنیز، 4-5 مرچک او 2 دانې لیمبو. اور مو بل کړئ په کړایي پسې، اوس یې راپیلوو. کړایي ګرمه شوه، لومړی ور اچوو یو څه اندازه غوړي تر څو پیاز پکې سره شي. بسم الله. غوړي سره شوه، اوس به موږ توس پیاز ور واچوو. لیدونکو، پیاز چې هر څومره کشنی میده شي هغونه به ښه وي. موږ ډېر کشنی میده کړي دي، تاسې هم کشنی میده کړئ تر څو ښه لیاب جوړ کړي، او بیا به نور شیان ور واچوو. پیاز پر سره کېدو دي، لږ پاته دي، تر هغو موږ تاسې 2 دانې مرچک ور اچوو. مرچک مو مازې پر مابینځ داسې په چاړه سره کړي دي تر څو هغه خوند ور ووځي. د مرچکو یو جلا خوشبويي ده چې راولاړېږي. دا نو هغه څوک ډېر ښه پخېږي چې مرچک یې خوښ. پیاز پر سر کېدو دي، مازې معمولي پاته دي، نو تر هغو به موږ مالګه او مسالې ور واچوو. نیمه کاچوغه مالګه، او بیا هم سره مرچ یا دارو نیمه کاچوغه، او 1 کاچوغه کړایي مساله. دغه 3 مسالې مو ور واچولې، البته 1 مالګه، 1 سره مرچ او بل کړایي مساله. تور مرچ پاته دي، هغه بیا وروسته ور واچوو. اوس به تر هغو موږ دغه ښه سم سره حل کړو، سره ولړو چې یو بل ته خوند ور وباسي. اوس ور اچوو هوږه او ادرک یا لوند شونډ او هوږه، هغه یې هم دغه دبلي والا. تاسې کولی شئ چې هغه نور هم میده کړئ، بر یې ور واچوئ. نیمه کاچوغه دواړه ور اچوئ. ګرانو لیدونکو، مسالې مو راسره ولیدې چې ور واچولې، پیاز دې سره شوه، ادرک هوږه مو ور واچول، مالګه مو ور واچول. اوس ور اچوو رومیان. رومیان چې هر څونه ډېري مشکل نه لري، چې لږ یې بیا لیاب سم نه کړي. رومیان مو ور واچول، اوس یو څه اوبه ور اچوو او بیا یې دموو. نیم ګیلاس قدر اوبه ور واچوئ، او بیا به یو 3-4-5 دقیقو دپاره دم ورکړئ تر څو رومیان ښه خوړین سي، ښه پاسته سي. بیا دا نور جریان را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو، رومیان دم سوه، ښه پاسته سوه. اوس نیم ګشنیزه دغسې ور اچوو، 2 مرچک ور اچوو او هګۍ ور اچوو. لومړی هګۍ ور اچوو، 6 دانې هګۍ یعنې نیم درزن. 2 مرچکه پاته سوي چې وه، او یو څه ګشنیز، د هغه تر څنګ لیمبو. هګۍ وه، 2 مرچک او پاته ګشنیز، هغه هم نیمی، او 2 دانې لیمبو، دا مو ور واچول. اوس به یې ګوړی ولړو تر څو هګۍ ته یې خوند ور ووځي. هګۍ چې ما پر مابین داسې پرې کړي وې، اوس به تر هغو خوند ور ووځي. ګرانو لیدونکو، اوس بیا یو 3 دقیقې یا 4 دقیقې دم ورکوو تر څو ښه سره خوړین سي، ښه دوی سره پاسته سي، ښه خوند یو بل ته سره ور ووځي. بیا وروسته ګورو.
ګرانو لیدونکو د کړایي دم پای ته ورسېدی. اوس یې راتاکوو او هغه پاته ګشنیز او یو څه تور مرچ پرې اچوو. ډېره ښایسته او خوندوره تیاره شوې ده. خوندوره خو به نو هغه وخت وګورو چې روژه مات یا اذان نارې شي. نو ګورو یې چې چیش تیار شوي دي او څنګه تیار شوي دي. اور مو پسې بند کړئ او اوس ور اچوو ګشنیز. دا به نور هم خوند او بوی ور برابر کړي او بیا یو څه تور مرچ پر سر ور اچوو. ګرانو لیدونکو دا و زموږ د روژه مات خپرونې د نن ورځې اشپزي. تر ټولو اسانه، ارزانه او خوندوره د هګۍ کړایي. که تاسې غواړئ چې په راتلونکي داسې نورې اشپزیانې، ښایستې ښایستې تمثیلي ویډیوګانې، ولاګونه، زموږ یو بام دوې هواوې خپرونې، غالمغال خپرونې، دا ټولو څخه خوند واخلئ او هر یوه تر ټولو در مخه وګورئ. نو زرچینار یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه زنګولی پسې وروئ، د ملګرو سره شیر کړئ. مننه.